السلام علیکم خلکو مینوالو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری اوازګل اواز افریدي. زموږ سره محمد ایاز تورابي داسې موجوده دی. زموږ چې کوم دی نن بیا دا غوا ترې کړی دی او ډېر ښکلي کلامونه لیکي، ښکلی سوچ لري او یو ځوان شاعر دی. موږ په ده باندې فخر کوو او ښه کلام لیکي. نو موږ غواړو چې د ده نه بیا یو کلام په اواز د خیبر کمرخیله د بیټورونه کې موږ تاسو ته ډالې کړو. نو الله وایي چې تاسو ټولو د خوښې وړ وګرځېږي. نو ښاغلي تورابي صاحب موږ چې کوم دی تاسو ته دا خواست کوو چې زموږ د اواز د خیبر کمرخیله د بیټورونه مینوالو ته خپل کلام چې کوم دی وړاندې کړي، پېښ هغوی نازوي. مهرباني اواز صاحب ته ډېره مهرباني. بل د کمرخیله د بي ټولنه چې کومه د اواز د خیبر کمرخیله د بي ټولنه چې کوم مینوال دي دغه ټولو ډېره مهرباني چې دومره مینه او احترامات یې راکړو، دومره مینه لري د ټولو ډېره مهرباني. زه به اواز د خیبر کمرخیله د بي ټولنې ښاغلیو ته چې کوم دي یوه روباغي پېښ کړم چې مخکې وروسته به پسې غزل ورته ویم. د غزل مطلب ده چې چا د لاسه لیونی دی یو سړی دی، چا د لاسه چا د لاسه لیونی دی یو سړی دی او په زړه چاود یې زندګي دی یو سړی دی. ډېر ښه. خپلو په لمبو باندې سېزلې، خپلو په لمبو باندې سېزلې د خپلوانو نه پردی دی یو سړی دی. ډېر زبردست. په نشو او تماشو باندې کړي فخر، په نشو او تماشو باندې کړي فخر د خپل ځان په دشمنۍ دی یو سړی دی. او نه د خو او نه د بدو نه خبر و، نه د خو او نه د بدو نه خبر و، نه د خو او نه د بدو نه خبر و بې ګناه هسې سوری دی یو سړی دی. او د چا ظلم او ستم ورته یادېږي، د چا ظلم او ستم، د چا ظلم او ستم ورته یادېږي په زړګي لمبې لمبې دی یو سړی دی. ډېر ښکلی. او یو ځل نه په څو ځله بې دیدنه، یو ځل نه په څو ځله بې دیدنه، یو ځل نه په څو ځله بې دیدنه ګرانې تېر سته په کوڅې دی یو سړی دی. واه ده بیا ویه. او یو ځل نه په څو ځله بې دیدنه ګرانې تېر سته په کوڅې دی یو سړی دی. ډېر ښکلی. او چا ستم ورله په زړه دي لوبې کړې، چا ستم ورته په زړه دي لوبې کړې، چا ستم ورله په زړه دي لوبې کړې د ډېر درد په شاعرۍ دی یو سړی دی. او ای د کلي خلکو ولې یې غیبت کړې، ای د کلي خلکو ولې یې غیبت کړې، ای د کلي خلکو ولې یې غیبت کړې بس ایاز خو یو سړی دی یو سړی دی، بس ایاز خو یو سړی دی یو سړی دی. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. زه به هوا صاحب یو بله غزل دی مطلب یې عرض وکړم. ارشاد. دا د ټولو مینوالو بله د پښتنو ته ډالۍ وي، ټولو پښتنو ته د پښتون په هکله باندې مې لیکلی داسې لاند غوندې کې ډایګرام مې پکې یو ځای کړی دی. غزل مطلب عرض و چې نن چې ګلونه خوشبویي نه کوي، نن چې ګلونه، نن چې ګلونه خوشبویي نه کوي او ازغي به څرنګه مستی نه کوي، څوک یې تپوس ته زندګي نه کوي او غریب به ولې خودکشي نه کوي. او پلار ورته حق خپل ادا کړی نه دی، پلار ورته حق خپل ادا کړی نه دی او بچي به ولې لوفري نه کوي. او په تورو شپو کې چې رالوی شي مدام، په تورو شپو کې چې رالوی شي مدام پښتون به څنګه بدمعشي نه کوي. او څوک چې په زړه باندې زخمي وي او ټپه به څنګه ارماني نه کوي، څوک چې په زړه باندې زخمي وي او ټپه به څنګه ارماني نه کوي. او مړه ګیلې خلک د خپله کوي، مړه ګیلې څوک د پردي نه کوي، مړه ګیلې خلک د خپلو کوي، مړه ګیلې خلک د خپلو کوي او مړه ګیلې څوک د پردي نه کوي. او چې د اسلام جذبه یې شته په زړه کې، چې د اسلام جذبه یې شته په زړه کې تقریر به څنګه جذباتي نه کوي. او چې یې پی د پښتانې سکلي وي، چې یې پی د پښتانې سکلي وي، چې یې پی د پښتانې سکلي وي او غورځنګ به څنګه غیرتي نه کوي. او زما ګیلې چې د مولیانو کېږي او مولیان خبرې حقیقي نه کوي، زما ګیلې چې د مولیانو کېږي او مولیان خبرې حقیقي نه کوي. او ججه تپوس په درنه کېږي ګوره، ججه تپوس په درنه کېږي ګوره او فیصلې ولې قرآني نه کوي، فیصلې ولې قرآني نه کوي. او ججه تپوس په درنه کېږي ګوره او فیصلې ولې قرآني نه کوي. او ګرانې چې تا په نیمه لار کې پرېښو، ګرانې چې تا په نیمه لار کې پرېښو، ګرانې چې تا په نیمه لار کې پرېښو ایاز به څنګه شاعري نه کوي، ایاز به څنګه شاعري نه کوي. ګرانې چې تا په نیمه لار کې پرېښو ایاز به څنګه شاعري نه کوي، ایاز به څنګه شاعري نه کوي. نو ښاغلو مینوالو دا و زموږ سره یو ځل بیا ښاغلی محمد ایاز
ربیع افریدي صاحب چې خپل کلام یې وړاندې کړو الله راوځي تاسو ټولو د خوښې وړ وګرځېږي او موږ چې کوم دی تاسو مننه کوو چې تاسو موږ ته ټیم راکوو زموږ پروګرامونه ویډیوګانې خوښوو لایک کوو یا همدارنګه چې کوم دی باندې کمنټونه کوو او زموږ د یوټیوب چینل اواز د خیبر کمر خیله د بټون سره سبسکرایب کو او همدارنګه کوم چې د فیسبوک پیج د هغه سره فالو کو او ډېر مننه موږ چې کوم دی تاسو هم کوو او د ښاغلي محمد ایاز ترابي افریدي صاحب ډېره مننه کوو چې موږ ته یې ټیم راکړو ډېره مننه خدای اواز صاحب زه به د مینوال نه چې کوم دي په د لاند غزل باندې اجازات واخلم بیا زما دا ټول ته ډلې وي کېدای شي بیا سره ملاقات ونه شي مانځ کې ډېر وخت لګي که نه ارشاد دا د ټولو پښتنو بلکې ټول افغان ولس د دا د ایاز ترابي د هغه سپیشل ډلې وي ارشاد وی څوک مو په سو خرڅوي څوک مو په سو خرڅوي څوک مو ګلونه په ازغو خرڅوي لکه ماشوم په چیغو جاړم لکه ماشوم په چیغو جاړم خپل را پسې ما په پردو خرڅوي و د چا نصیب شي نصیبونو باندې څوک سپین مخونه په پیسو خرڅوي څوک په سرکټ باندې پنسې ته رسي څوک په ډرونه په بورو خرڅوي و هسې بدنام شي څوک په تشه پیاله څوک په تشه پیاله څوک شرابونه په جامو خرڅوي او واوره پښتون سه انسانیت نه کېږي څوک یې په ژوند څوک یې په مړو خرڅوي واوره پښتون سه انسانیت نه کېږي څوک یې په ژوند څوک یې په مړو خرڅوي ایازه وګوره د یار انصاف ته ما خپل سینګار ته پرنجو خرڅوي ایازه وګوره د یار انصاف ته ما خپل سینګار ته پرنجو خرڅوي څوک مو په سو خرڅوي څوک مو ګلونه په ازغو خرڅوي لکه ماشوم په چیغو جاړم خپل را پسې مونږ په پردو خرڅوي ډېر زبردست نو مینوالو دا و ښاغلی محمد ایاز ترابي افریدي صاحب ډېر ښکلی کلام یې په داخل کې بیا وړاندې کړلو او بیا کوم ویډیو یې وښودلو نو الله راوځي تاسو د خوښې وړ وګرځېږي او موږ چې کوم دی ټولو مننه کوو خصوصا بیا مسافر ملګري دي هغو ته راډلې وي لکه ابو زاهد صاحب دی همدارنګه ګل زاهد صاحب دی تاج ملنګ افریدي صاحب دی همدارنګه محمد عمر پروانا صاحب دی نور زموږ ملګري مسافرو ته راډلې وي او موږ د ټولو ملګرو چې کنه ډېره مننه کوو او خصوصا بیا موږ د ښاغلي محمد ایاز ترابي افریدي صاحب ډېره مننه کوو چې موږ ته یې ټیم راکړلو او زموږ د پروګرام یې ښایسته کړلو آینده دپاره بیا انشاءالله موږ چې کوم دی درسره مرکې کوو وخت او وخت دنده سره چې بس موجوده وخت کله چېرته کې کله وي کله چېرته کې وي مصروفیت یې ډېر سوا وي یعنې مسافر دی ملګرو تاسو راته وګورئ کوو چې الله یې کامیاب ساتي الله یې عزت هم وکړي الله یې حفاظت هم وکړي دا خپله مسافر دی او ډیپټي کې وي اوس یې موږ سره به چې کوم دی مېلمه شوی و موږ د یې په قیمتي وخت کې چې کوم دی وخت راکړلو موږ ته یې ټیم راکړلو موږ یې ډېره مننه کوو نو محمد ایاز صاحب ته ډېره مننه موږ شکریه ادا کوو اواز صاحب تاسو یوټیوب تاسو چینل د فیسبوک د چینل د سبسکرایب مینوالو د څومره مینوالي د هغو ټولو زه ډېر مشکور یم ډېره مهرباني ادا کوم بالخصوص د اواز صاحب د تا ډېر مشکور یم چې ته مو ته ټیم راکړو د ساعتو هلو ځلو په د سخت وخت کې ته مو ته ټیم راکړو ته ډېره مهرباني او بالخصوص د اواز د خیبر ادبي مرخیل ټولنې ټولو مینوالو بیخي زه خوشحال یم بیخي ته امید ساتم او انشاءالله امید ساتم چې همدغسې مینه خواږه کلمونه شعرونه هر څه به انشاءالله سره وړاندې کوو او الله دې وکړي چې بیا ژوند وفا وکړو بیا چېرته راسره میلاو شو تا سره هم د مینوالو سره د اواز د خیبر مرخیل ادبي ټولنې د مشرانو د کشرانو د مینوالو د خوږو د ترخو د هر یو سړي سره چې بیا موږ په مخه شو میلاو شو سره الله دې وکړي د ټولو مینوالو نه زه یاد غواړم السلام علیکم په مخه